د ژوند په هر قدم په هر سا مبارزه د ژوند په هر قدم په هر سا مبارزه راپیښه د کوبه خامخا مبارزه د عدم تشدد د فلسفې لمبرداره د عدم تشدد د فلسفې لمبرداره نړۍ دې باید هم زده کړي له تا مبارزه او که هلته کې ډوبېږمه نو دلته به راخېږم که هلته کې ډوبېږمه نو دلته به راخېږم او د لمر غوندې به بیا کومه بیا مبارزه غزل و منم وطن کې به مې بوی وي د برودو هر ځای خو د ګلونو خوشبو لا ترې بدلېدل زده نه کړل منم تلا ولا شوه هره یوه مڼۍ د وطن خو لوړو غرونو مو له ځایه خوځېدل زده نه کړل که هر نښتر و هر چنار مو په لمبو سوی دی خو سندرغاړو مرغو لا ترې الوتل زده نه کړل او داسې ژوندون لري وطن مې چې مرګ ستړی دی پرې خو زلمو پیغلو مو له مرګه وېرېدل زده نه کړل د ملالۍ چپوکه ورکړل په ځیګر زخمونه خو د میوند زلمو په شا ګولۍ خوړل زده نه کړل او که څو لسیزو وخت په ورانو ستړو لارو بوتلو ساه په وجود کې په بیړه تلل راتلل زده نه کړل او منم چې ډېرو زلزلو په غېږ کې ونیولو منم چې ډېرو زلزلو په غېږ کې ونیولو خو دې سرلوړي وطن چرګ ورځېدل زده نه کړل او ماشاءالله پروانه یې د داسې خاورې بچی حقاني صاحب ماشاءالله پروانه یې د داسې خاورې بچی چې هیڅ دښمن ورنه په روغو پښو وتل زده نه کړل او ماشاءالله پروانه یې د داسې خاورې بچی چې هیڅ دښمن ورنه په روغو پښو وتل زده نه کړل لنډې کرښې دي وایي امارت ټولو ته د امن کور دی ډاډ درکوو امارت ټولو ته د امن کور دی ډاډ درکوو داسې یو اصل هم نشته چې نقصان وي پکې چا کافر و مسلمان ته څه تاوان وي پکې خو دا نړۍ د شک کار شوې د ناسم فکر کړي خو دا لامل یې د ناسمه پوهوي د ولا خبره نه ده له اسلام دی غلطي ده ولا ګنې اسلام د وروروالۍ او د خوندونو دین دی دا د یارۍ او د دوستۍ محبتونو دین دی نړۍ غلطه ده چې وایي د جنګونو دین دی نړۍ غلطه ده چې وایي د جنګونو دین دی په کوم دلیل د نفرتونو د مرګونو دین دی جدراني صاحب په کوم دلیل د نفرتونو د مرګونو دین دی آیا په دې چې کلیساوې او بتان نه مني چې د یوه خدای عبادت کړي نور خدایان نه مني چې ترې نفرت کړي نمرودیان او فرعونیان نه مني آیا په دې چې د عموما د بشر دفاع کړي هم چې له ځان دفاع کړي هم له پیغمبر دفاع کړي بس دا نړۍ په دې ټکو ورکول غواړي ځکه په هر مسلم هیواد باندې ورتلل غواړي خو دا ارمان به یې پوره دلته هېڅکله نه شي هېڅ دغه ښکلې عقیده به مو بدله نه شي لږ دې په خلاصو مغزو ولولئ دستان زمونږه چې په اسلام سر ورکوو لکه پلاران زمونږه خو تاسو به نه کړئ دغه فکر چې د چا کیسه وه تاسو به نه کړئ دغه فکر چې د چا کیسه وه او په دې نړۍ کې جنګ په خدای د لا اله کیسه وه او دا د شیطان او د آدم او د هوا کیسه وه دا د فرعون د شداد او د موسی کیسه وه دا د یزید او د حسین د کربلا کیسه وه مونږ هم په منځ اره کوي د ذکریا کیسه وه ای مسلمانه ورته ځیر شه دا رښتیا کیسه وه دا نن یوازې په ما نه وه دا جمله کیسه وه دا د نمرود د ابراهیم خلیل الله کیسه وه د ابوجهل محمد رسول الله کیسه وه مفتون صاحب یو څو کرښې یو څو ملګرو ته ډالۍ دي البته ګرمي هم ده پوهېږم نه چې کوم ډول